د بلخ ولایت والي ملا محمد یوسف وفا په خپل کاري دفتر کې د قندهار پوهنتون د دعوت او ارشاد له امیر او د یاد پوهنتون له یو شمېر امیرینو او اداري کارکوونکو سره وکتل. دغه پلاوي چې خپل څو ورځنی علمي سفر یې له قندهار ولایت څخه د دې لپاره پیل کړی و څو د بلخ ولایت له تعلیمي وضعیت د پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې له رامنځته شوو پروګرامونو سره له نږدې بلد او د بلخ د مسؤلینو له تجربو څخه ګټه واخلي. د ناستې پر مهال د بلخ والي د قندهار پوهنتون له علمي او تعلیمي هڅو څخه د ستاینې ترڅنګ د محصلینو د علمي ظرفیت د لوړولو او د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د تعلیمي ادارو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د قندهار پوهنتون د پلاوي د غړو په وینا هغه مشورې او تجربې چې په دې لیدنه کې مطرح شوې له بیرته ستنېدو سره سم به یې په خپل پوهنتون کې عملي کړي ترڅو د زده کړو کیفیت ښه، د محصلینو علمي کچه لوړه او د ولایتونو ترمنځ علمي اړیکې پیاوړې شي چې بالاخره دغه لیدنه د یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په بحث سره پای ته ورسېده.